په افغانستان کې د نوي کال په پیلېدو سره کوچیان هم هغو سیمو ته کډه کیږي چې د څارویو لپاره شنه واښه ولري. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ هم د پسرلي په موسم کې ښې شنې دښتې لري. دې ځای ته راکډه شوي کوچیان وایي چې دوی پخوا دلته په ډاډه زړه نشوی راتلی، ځکه چې دلته به ډېر جنګونه وو او اوس چې امنیت راغلی دی دوی د هیواد هر ولایت ته تللی شي. دوی وایي که څه هم چې سږ کال وچکالي شته او د نورو کلونو په څیر دا دښتې نه دي شنې شوي، خو بیا هم په دې خوشحاله دي چې په ټول هیواد کې امنیت راغلی او زیاتوي چې دوی پخوا دولتي ځایونو ته نږدې څاروي نشوی بیولی، خو په خبره یې اوس ورته د امارت ځواکونه هیڅ نه وایي او دوی دولتي ځایونو ته نږدې هم څاروي څرولی شي. پخوا سره خو دغه فرق ده چې موږ اوس هر ځای کې مال پوهوی سو څروی سو او پخوا هم نه سو څروی، بدې چې چېرته به دولتي ځای دې ته اعلان نه پرېښود دولت، او اوس چې چېرته دولتي ځایونه دي څه نه وایي ولې چې مال څري. دغه سړک ته نسو کوزېدی، باد له مقامه دغه جي ته نسو راتللی. اوس خو الحمدلله که هغه غره ته ځو که هوارې ته ځو که په سړک ځو نه د غله پروا لرو نه څوک ډز ته نه ډوس ته، امنیت کې بالکل خوشحاله یو امنیت بیخي برقرار دی، هېڅ مشکل هم په امنیت کې نشته. د محمد اغې ولسوالۍ کې ډېر ځایي خلک هم په مالدارۍ بوخت دي. دوی وایي دلته هر څوک په کلي کې 2 یا 3 د شیدو غواګانې لري او ځینې بیا کوچني فارمونه لري چې تر 10 یا 15 پورې غواګانې لري. د ځینو کوچنیو فارم لرونکي بیا وایي چې سږ کال د وچکالۍ او ګراني له امله له ستونزو سره مخ دي او هغه مصرف چې دوی په غواګانو کوي بیرته ورته د پخوا په څیر ګټه نه پاتې کیږي. قیمتي زیات سو ګراني ډیره ده، موږ هغه مصرف چې په غواګانو کوو بیرته یې په ډیر مشکله پوره کوو او ګټه هم په هغه اندازه نه پاتې کیږي لکه پخوا. خو که اوس هم وچکالي او ګراني ختمه شي کوشش کوم نورې غواګانې هم وساتم. دا د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ ده. د نوي کال په پیلېدو سره دلته له ځینو لرو ولایتونو څخه کوچیان راکډه شوي دي او خپل څاروي څروي. دوی وایي په دې ساحه کې به پخوا ډېر مشکلات و، جنګونه به کېدل، خو اوس دا چې په هیواد کې سرتاسري امنیت راغلی دی دوی هم په ډېر ډاډه زړه هر چیرته چې وغواړي خپل څاروي بیولی شي. عزت الله احمدزی CMG لوګر.